د هندوستان د نوو ټانګونو اخیستلو پاکستان سخت خفه کړی او وارخطا کړی دی. د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې هند د خپل پوځ لپاره 113 نوي ټانګونه اخلي. دغه جنگي ټانګونه د ارجن AK-1 په نامه یادېږي. دغه ټانګونه د هند د دفاع وزارت څېړنو مرکز تیار کړي. دا د هند پوځ سره د پخوانیو ټانګونو په نسبت 92 ځانګړنې لري. دغه ټانګونه د هند په نږدې 200 کارخانو کې برابرېږي چې پکې 8000 شاوخوا انجینرانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. پاکستان د دې وسلو په اخیستلو هند په دې تورنوي چې جګړې ته یې زړه کېږي او په بیا رغونه فکر نه کوي. بلخوا پاکستان د افغانستان له تازه میوو څخه صادراتي مالیه نه اخلي. د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان وایي د افغانستان په تازه میوو د دوی مالیه معاف شوي او تجاران کولی شي پرته له مالیې څخه پاکستان ته تازه میوه انتقال کړي. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي د دغو خبرو ترڅنګ خپاره کړي چې د پاکستان اقتصادي پالیسۍ کې بدلون راغلی او د میزان له 3 منټې وروسته دغه پالیسۍ عملي کیږي چې پکې د تازه میوو په صادراتو مالیه ختمه شوې. د چې پاکستان په نورو کومو صادراتو مالیه معاف کړي یا یې کمه کړې ده تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. بلخوا روسیه وایي پر طالبانو لګول شوي بندیزونه د افغانستان او روسیې پر اړیکو هیڅ راز اغیز نشي کولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف ویلي دا سمه ده چې تر دې دمه پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه په خپل ځای دي او د لرې کولو لپاره تر اوسه هیڅ راز نښانې نشته. خو دا بل افغانستان سره د روسیې پر اړیکو هیڅ راز اغیز ونه کړي. د په خبره دوی لا هم په دې لټه کې دي چې افغانستان ته دایمي ثبات راشي او په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.